ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قرآن کریم دا تفسیر پا دی مبارک دورہ کے منگ پرون ابتدا دا سورة الفاتحة کڑی و دا سورة الفاتحة فضائل او دا غیب بارکی بعض معلومات اگا بیان شیو. بیا منگ دا استعاذی وضاحتم کڑیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا غی ترجمہ او بعض خبری چی دا غی سر تعلق ساتی. رب العزت وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توی ترجمہ پنانی سم پا اللہ پوری دا شیطان رٹلی شوینا. دا فائدہ دا کی الشیطان دا عربی پا لغت کی مشتق تے یعنی وستیشوی دے دا شطنہ او پا دی کے معنی دا لریوالی پرتا دا. نو دا شیطان دا طبیعت لری دے دا انسانانو دا طبیعت نزکو تا شیطان ویلے کی او دا شان دے لری دے دا ہر خیرنا دا دی فسق دلاسا دا اللہ دا نافرمانی دلاسا دے لری دے دا ہر خیرنا ذکر دا شیطان ویلے کی. او بیدا خبر یاد کی چی دا شیطان صرف دا تنویلے کی چی دا پا دی پیریانو کی دے و دے دا اللہ نافرمان دے نا. علماوی وی ہر اگا سوک چی سرکشی کئی که اگا پا انسانانو کی دے که اگا پا پیریانو کی دے او که اگا پا زناورو کی دے اگا تا شیطان ویلے کی چی سرکشش. زناورو کم دا سی کنی چی اگا بیا دا انسان پا قابو کی نرازی نا اگا تم بیا شیطان ویلے کی گی ولی تا شیطان ویلے کی گی ای سرکشی دلاس اگو زناور دے دا اگا بارک خدا نیشو خیر نلری دے خو دے سرکش دے داگی دلاسو تا شیطان ویلے کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ وی دا ہر پیغمبر سر دا ہر پیغمبر دا پر دشمنان شتی پا شیطانانو کی پیریانو انسانان. مانا دا چی شیطانان پا انسانانو کم شتی صرف پا پیریانو کی ندی. او یو حدیث کی دیس رضی امام احمد راوڑے دے باقی کی داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری تاوی وی یا ابا ذر اے ابو ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن. وی اے ابو ذر پناہ غوارا پا اللہ پوری یا پنانی سا پا اللہ پوری دا انسانانو او دا پیریانو دا شیطانانو. ابو ذر وی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی چی اولی الانسی شیاطین ولی پا انسانانو کی شیطانانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی نعم اوی. خب زناورو کی پا دی دلیل لی
لکه حدیث کې د راځي په صحیح مسلم کې د حدیث او دام د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود، چې کله څوک لمونځ کوي او د ده مخې ته ښځه تېره شي یا خر تېر شي او یا تور سپی، دې سره لمونځ ماتېږي. وی ما ورته وایي چې یا رسول الله نو دا تور سپی د دې څه مطلب شو چې دا تور رنګ والا که سپین رنګ والی که خړ رنګ والی که سور رنګ والی زیړ رنګ والی نو دا تور ولې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الکلب الاسود شیطان، دا تور سپی چې دی دا څه دی؟ دا شیطان دی. من الشیطان الرجیم، الرجیم معنی رټلی شوی، مرجوم مطرود دیکه کړی شوی، د هر خیر نه دی لرې کړی شوی دی او دی رټلی شوی دی، دی دیکه کړی شوی دی، دی ویستلی شوی دی د اسمانونو نه او ویستلی شوی دی او رټلی شوی دی، دیکه کړی شوی دی د جنتونو نه او دغه شان د هر خیر نه. نو ځکه دته ویلی کېږي الشیطان الرجیم، رټلی شوی. الله سبحانه وتعالی قرآن کې بل ځای کې دا خبره کړې ده وحفظناها من کل شیطان رجیم، موږ د دې اسمانونو حفاظت الله وی کړی دی د هر رټلی شوي شیطان نه. د هغې نه بعد بیا بسمله ده، البسمله. بسمله څه ته وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم ته. دا د عربو عادت دی چې دوی کله جمله مختصر کوي نو هغې له چې مختصر د هغې نه یو څو ټکي راولي او نوم ولکېږي. نو اوس بار بار چې سړی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم معنی دا د دې مسله دا خبره اوږدېږي نو لنډ دې ته هغه وایي البسمله. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې زیات رحم کوونکی همیشه مهربان دی. یا خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربانه خاص رحم کوونکی دی. دې کې چې هره ترجمه کې هغه صحیح ده او تفصیل به انشاءالله د هر څه په خپل خپل ځای کې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم دې ته څه ویلی کېږي؟ بسمله. اول دا فایده یاده کوي چې آیا د بسم الله د هر صورت آیت دی که نه دا مستقل آیت دی؟ په دې کې د علما یو اوږد اختلاف دی. زه به صرف راجح قول ذکر کوم چې دلایلو په رڼا کې مضبوط کاري هغه ده چې دا بسمله د هر صورت په اوله کې د ځان له مستقل یو آیت دی، د دې صورت نه دی. لکه هر صورت چې ته شروع کې په اوله کې بسم الله راځي، دا بسم الله د دې را روان صورت آیت نه دی بلکې د ځان له مستقل یو آیت دی. فایده د دې څه ده؟ دا د هر صورت سره په دې نازله شوې ده چې د دې دواړو صورتونو د دې او د روان صورت په منځ کې فرق راشي. هغه فرق په بسمله سره راځي چې کله بسم الله منځ کې راشي نو پته ولګېده چې هغه تېر شوی صورت ختم شو او بل شروع شو، سوای د یو صورت نه سورة التوبه. او د هغې خپل ځای کې به انشاءالله که الله ژوندي وساتلو نو هلته به وضاحت راشي چې ولې د سورة التوبه نه مخکې بسم الله نشته. او دا قول د ډیرو محققینو علماو دی، زړه په دې مطمئن کېږي. امام احمد، امام عبدالله ابن المبارک او د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې د امام محمد، امام داود الظاهری، ابو بکر الرازی او دغه شان امام طبری، ابن خزیمه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، زیلعی، ډیر محققین علماو دا ویلي چې بسم الله ځان له یو مستقل آیت دی، د دغه صورت سره د دې کار نشته، کار نشته د دې صورت کې نه شمارلی کېږي. په دې به ته یو دلیل دوه ذکر کوم چې زړه ښه مطمئن شي. یو دلیل پې دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه دا روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ان سوره من القرآن 30 آیه، په قرآن کې یو صورت دی 30 آیتونه.
شفعت لرجل حتى غفر له. دی صورت یو سړي له سپارش وکړو تر دې چې الله هغه سړی معاف کړو. وهي سورة او هغه دی سورت تبارک الذي بيده الملک. دلیل زمونږ دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسم الله ونه وي. که چېرته دا بسم الله د دې سورت آیت وی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې وهي سورت بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملک. دویم دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پرون موږ تفصیلا ذکر کو او باقی کی دی چې الله وی پیغمبر وی الله وی چې قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. ما دا سوره فاتحه د بنده او زما په منځ کې نیمه کړې ده. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين نو کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمين ور بسم الله نه شروع ونکړ. که چېرته بسم الله د دې سورت آیت وی به بسم الله نه شروع کول او دې کو سره دا مې یاد کړئ چې بسم الله د سوره فاتحه آیت نه دی. بعض علماء وی دا د سوره فاتحه آیت دی. سوره فاتحه سو آیت ده پرون موږ ذکر کړو و آیت ده. مشهور قول دا دی چې بسم الله د سوره فاتحه آیت نه دی. نو چې بسم الله د سوره فاتحه آیت نه دی نو و آیتونه به څنګه وي؟ اولنی آیت په کوم ځای ختمېږي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دریم مالك يوم الدين دریم اهدنا الصراط المستقيم سلورم إياك نعبد وإياك نستعين سلورم اهدنا الصراط المستقيم پنځم صراط الذين أنعمت عليهم دا شپږم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دوم. كم علماء چې وایي چې نه دا بسم الله د سوره فاتحه آیت ته ځکه بعض مصحفونو کې به تاسو ته ښکاري نه چې ګډوډ پکې نه شي. بعض مصحفونو کې و آیت د سوره فاتحه د بسم الله آیت شماري. نو چې بسم الله آیت شنو بیا به څنګه آیتونه نو بسم الله یو آیت الحمد لله رب العالمين دوا الرحمن الرحيم دري مالك يوم الدين سلورم إياك نعبد وإياك نستعين پنځم اهدنا الصراط المستقيم شپږم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا ټول یو آیت ته نو دوم شو. او څوک چې بسم الله د سوره فاتحه سره نشماري نو هغه وایي صراط الذين أنعمت عليهم په دې زمانه آیت پوره کیږي. پوه شوئ په دې کنه؟ نو راجح قول لري چې بسم الله دا ځان له مستقل آیت دی. ها په یو ځای کې بسم الله د سورت آیت دی. کوم ځای کې؟ سورة النمل کې إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم دا خو واضح هغه د سورت په منځ کې د آیت راغلی. هلته د سورت په منځ کې بسم الله ده. دا هغه خط تذکره ده کم خط چې سلیمان علیه السلام لیکلی. خو نور د سورتونو په اوله کې چې بسم الله راځي دا د دغه روان سورت آیت نه دی. دا ځان له مستقل آیت دی. د دې دپاره دی چې د سورتونو په منځ کې فرق راشي. بلکې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی ښه واضحه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه وخته پورې دا خبره نه پیژنده چې سورت ختم شوی دی که نه دی تر دې چې بسم الله الرحمن الرحیم به نازله شوه. نو چې کله به بسم الله نازله شوه نو پیغمبر ته پته ولګېده چې دا اوس بل سورت شروع شو. نو دا د بسم الله فایده ده او ډېره برکتي کلمه ده د بسم الله. بعض روایتونو کې داسې هم راځي اگر که سند یې داسې مضبوط نه دی چې هر هغه کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي فهو ابتر هغه کار الله نه پوره کوي یا برکت پکې نه اچوي. هر کار چې شروع کړي د الله په نوم یې شروع کوه الله پکې برکت اچوي. د دې بسم الله مطلب هم دا دی یعنی اوس ته قرآن شروع کړې که نه دلته ته لګیا شو بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله شروع کوم. ولې په امداد د نوم د الله؟ ته دلته خپله کمزورتیا راښکاره کړې چې یالله ستا د طرف نه پکې امداد نه او تا پکې برکت نه اچولی زه دا قرآن نشم ویلی زه به دې قرآن نشم پوهېدی. او صرف د قرآن تلاوت نه لکه ډېرو ځایونو کې په شریعت کې دي ځایونه راغلي چې هلته بسم الله وی لکه اودس چې کوې په اوله کې بسم الله وی چې خوراک کوې بسم الله به وی
څاروی چې هللی بسم الله به وې، دغه شان د کوروالي په ټیم کې چې کومه دعا راغلې د هغې په اوله کې بسم الله ده، او نور داسې ځایونه دي. خو عام د قانون یاد کړه چې هر کار چې د الله په نوم شروع کړي نو به یې کې به څه به یې کې به خیر او برکت وي. او دا بسم الله موږ وایو دې دپاره چې الله ته عاجزي راښکاره کوو چې الله بغیر ستا د مرستې نه موږ دا کار نشو کولی. نو چې کله ته الله ته عاجزي راښکاره کړي او خپل عاجزي الله ته بیان کړي او د هغه نه ته خیر او برکت وغواړې نو ستا په کار کې به څنګه خیر او برکت نه وي. او دا د عربو ډېر ښه عادت دی چې دوی کوم کار کوي نو بسم الله وایي او الحمدلله او ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا بعض الفاظ د دوی په خلاصي عادت دي. زمونږ د خلکو 20 سنه څه زده کړو، په دې کې څوک خفه کېږي، هسې به خفه کېږي، خو د نږدې وخته پورې زمونږ پښتانه د دې ډېرو ټکو نه خبر هم نه وو چې دا پکې شته، لکه الحمدلله، ماشاء الله، السلام علیکم. دې نه د اوسه پورې پکې باز نه وي خبر. ته به ورته السلام علیکم هغوی په خیر علي. نو بعض خلک خو د دې دین نه خبر شو ځکه ورته پته ولګېده، او بعض د دې مسافرو کې د دې عربو سره د هغوی دا ګډون چې کله راغی نو هغوی ته د دې ټکو د دې الفاظو پته ولګېده. او دا معمولي الفاظ مه ګڼئ، د دې ډېر لوی اثري. الحمدلله ویل، سبحان الله، ماشاء الله، الله اکبر، او دغه شان بسم الله، پیغمبر باندې درود ویل. نو دا شریعت موږ ته ښوولي دي، خو د عربو د عجمو نه ښه تطبیق کړي دي. عربو د عجمو نه ښه تطبیق کړي دي، په دې کې عجم د عربو نه شاته دي. او بعض خو به هغه ویني چې هغه د یو کار کولو په وخت کې یا د یو مصیبت په وخت کې چې کله به څه مصیبت راشي نو کنځلې وکړي یا د تکبر خبرې وکړي، په دغه کار کې به څه برکت راشي او څه به خیر راشي. یو سړی یو کار شروع کوي او سینه ټپوي، دا زموږ کار دی. او یو سړی کار شروع کوي هغه وایي بسم الله، یا الله شروع کوم په امداد د نوم ستا، څومره برکت وي په دغه کار کې. او ځکه یو حدیث کې راځي، امام احمد راوړی دی چې یو صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې ناست نو د سورلۍ تیندک وخوړو. د صحابي وایي تعیس الشیطان، شیطان دې ذلیله شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي داسې مه وایه، ته چې کله داسې وایې نو شیطان ته ځان ډېر غټ ښکاره شي، وایي وګوره ما خپل طاقت استعمال کو او هغه طاقت په ده باندې اثر وکړو. واذا قلت بسم الله، که دې ټیم کې تا بسم الله ویلې وې تصاغرا، نو شیطان به وړوکی شوی وی حتی یصیر مثل الذباب، وړوکی شوی به وی او مچ په شان شوی به وی، ذلیله شوی به وی. معنی دا نو بسم الله کې ډېر لوی برکت دی، ډېر لوی برکت دی. نو څنګه به دا بسم الله بیا نه ویلی کېږي د یو عظیم کتاب په ابتدا کې چې د الله د طرف نه توفیق نه وي، نو په دې کتاب باندې پوهېده دا هېڅ اسان کار خو نه دی. ټول د الله په توفیق سره کېږي. چې الله توفیق نه یې درکړی ته دې ته کېناستی نه شي، چې الله توفیق نه یې درکړی ته دې له قرباني نه شي ورکولی، چې الله توفیق نه یې درکړی ته یادولی نه شي، ته یې بیانولی نه شي، ته یې وضاحت نه شي کولی، هېڅ هم نه شي کولی. نو ټول رحم او کرم د هغه رب دی چې موږ له توفیق را کړی دی. نو ته به په شروع کې دوه کاره دې وکړو، څومره ښایسته کارونه. یو دې په الله پورې پناه ونیوه د څه نه؟ د شیطان نه. نو دغه دروازې دې بنده کړه، شیطان به اوس تا نه تنګوي. نو دویم کار دې بیا دا وکړو، د الله نه دې مرسته وغوښته او د الله نه دې برکت وغوښتو چې یا الله زما په دې تلاوت کې، په دې تفسیر کې، په دې قرت کې یا الله په دې کې برکت واچوه. او دا ځکه موږ په دې وایي چې بسم الله. دلته یو خبره محذوفه د علما وایي، یعنی دلته پټه شوې ده
هغه به ته دغه کار مناسب لګې، لکه شروع کوم په امداد د نوم د الله. نو شروع ته د څه کې خبره دلته نه دی ذکر شوي. بیا چې کومه خبره ده هغه مناسب ذکر کړه، که ته مخکې ذکر کړې او که وروسته ذکر کړې، دواړه صحیح دي په لغت د عربۍ کې. نو شروع کوم په امداد د نوم د الله د تلاوت. د تلاوت هغه خبره چې حذف شوې ده او پټه وه هغه څه وه؟ تلاوت. ښه ډوډۍ خورې، بسم الله. شروع کوم په امداد د نوم د الله د روټۍ د خوراک، یا مخکې کتې روټۍ خورم په امداد د نوم د الله، او بیا دې سیزا اوبس کې بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم د اوبو د څښلو. کتاب لیکې بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم د کتاب د لیکلو. نو هغه دغه کار مناسب بیا ورسره ته هغه خبره لګولی شي. دلته دا فایده یاده کوي، داسې یو فایده به ته ذکر کړو. د علماو په دې کې اختلاف ته چې کله جهري مونځ ته کې، لکه جهري مونځ کې فاتحه به ته په زوره وی، امام یې په زوره وی، او که ځان لمونځ کې او وخت د داسې مانځه دی چې جهري، دا هم بله فایده یاده کوي. د ډېرو مسلمانانو ته پته نشته چې کله ځان لمونځ کې که نه ځان له، نو بیا به هم دې ته ګوري چې دا مونځ جهري دی که سري دی. که جهري دی نو جهري به یې کوې ځان له. دې نه ډېر خلک نه دي خبر ګورې. لکه اوس ته ماسخوتن مونځ کې ځان له یوازې په یو صحرا کې، یو قاسم شاته خو څوک نشي، امامتي خو نه ده، دا جهري خو دې لپاره نه دا امامتي ده. ته به دلته مونځ کې جهري به یې کوې، ماسپښین مونځ یوازې کې سري به یې کوې. نو کله چې موږ جهري مونځ کوو شروع دې ځینې وکړو الحمدلله رب العالمین. اختلاف د علماو دی چې بسم الله به ورسره په جهر سره وایي که په پټه به وي. نو جمهور العلماء دا وایي، اکثر علما وایي دا به په پټه ویلی کېږي. او راجح قولم دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی جهرن ویلی ده، خو کله ناکله اکثر طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکه ده په پټه ویلی، بلکې په پټه یې ویلی ده. خو بعض آثار داسې دي چې د هغې نه ذکرکاري سلفو د عملو چې هغوی جهرن هم ویلی ده. نو کله ناکله که سړی بسم الله په جهر سره ووایي نو دا څه غلطه طریقه نه ده، همیشوالی به پرې نه کړي. سوای د امام شافعي رحمه الله نه چې د هغه دا قول دی بسم الله به په جهر سره وي. ځکه تاسو به لیدلي کله چې د مصریان دویمه جمع ورکوي نو دوی اوس اکثر د بسم الله په جهر سره وي، ځکه چې هلته دوی د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې. او د هغې یو وجه دا ده چې امام شافعي دا بسم الله د سوره فاتحې نه شماري. نو چې د سوره فاتحې نه شماري نو چې ته سوره فاتحه ټوله په جهر سره وایي نو بسم الله بیا څنګه پرېږدي؟ بیا خو بسم الله به ورسره هم په جهر وي. الغرض کله ناکله که سړی جهرن بسم الله ووایي نو څه حرج پکې نشتي، خو همیشوالی به پې نه کوي، اکثر به په پټه وی. او همدا مذهب دی د خلفای اربعه ابو بکر، عمر، علي، عثمان رضی الله عنهم او نور صحابه کرام، او د امام ابو حنیفه دا مذهب دی، د امام احمد بن حنبل مذهب دی، د امام ثوري، او د دوی دا خبره مضبوطه ده. والعلم عند الله. بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله. الله دا دومره خوندور ټکی دی که نه؟ سبحان الله چې د دې په باره کې څومره خبرې کوي که نه، لکه څنګه چې الله ویلي سورت لقمان کې که دا ټول دریابونه صحیح شي او دا ونې ټول په دنیا کې چې دا قلمونه شي نو بیا به ما خبرې پوره نه شي. او دې ته ویلی کېږي لفظ الجلاله. الله ته څه ویلی کېږي؟ لفظ الجلاله. او دا په قرآن کې د بعضو علماو د شمار مطابق 2690 پیرې راغلی دی. 2690 2697 2697 الله دا علم دی په رب باندې، یعنی دا د الله هغه نوم دی
دا د الله هغه نوم دی چې ته د الله دپاره کوم صفات هم ثابتې نو دې نوم نه به یې ثابتې دا د الله هغه نوم دی لکه اوس ته څه الله رحمان دی نو ذکر کوي به کوم نوم الله ته ول رحمان نوم ثابتې خو د الله دا نوم نه دی الله دا په الله باندې عالم دی یعنې ته چې څه ثابتې دا نوم به پکې ذکر کوي الله رحمان دی الله رحیم دی الله دا کار کوي الله دا کار نه کوي نو ته به ذکر کوي الله لفظ الجلاله او ځکه بعضو علماو تحقیق دا دی چې اسم اعظم د الله هغه نوم چې هغه یاد کړی شي او په هغې سره دې څه مو غوښتو الله یې درکوي هغه دا نوم دی د الله الله اوس ګوره سورة الحشر کې الله خپل بعض نومونه ذکر کړي دي نو هغه یې سره ثابت کړي دي دا نوم یې ذکر کړی الله هو الله هغه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نو دک نوم دی چې بیا د دې نوم دپاره د ټول صفات هغه ثابتېږي نو دې ته ویلی کېږي الاسم الاعظم د بعضو علماو د تحقیق مطابق لفظ الجلاله الله او الله دا د دې کې معنی دا پرته ده یعنی معبود الها بندگی شوې ده یا بعض علماو الها نه اخیستی شوې نو معبود الله معنی دا ده معبود هغه ذات چې د هغه بندگی کېږي د الله هم ذات دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او نوم پې دا دی الله او بیا د الله د هر نوم کې بیا دنه ډېرې خبرې پرتې دي صفات بیانېږي او وضاحتونه کېږي موږ به تفصیل له نه ځو او په دې باندې الحمدلله زما یو اوږده سلسله د درسونو د الله ښایسته نومونه چې ذهن کې م راځي چې کړې م د سلسله تپوس یې نور نه کوم خو صرف دومره م ذهن کې چې موږ دا یو پیر د سلسله ختمه کړې ده نو هلته موږ د هر نوم تفصیل ذکر کړی او دلته خو اوس لکه لفظ جلاله باندې هلته یو ګنټه خبره شوې نو چې یو ګنټه خبره دلته شروع کوم خو زموږ نه هر څه پاتې شو نو الله بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دې کې دوه قسمه ترجمه وشو کومه عام مهربان او خاص مهربان زیات مهربان او همیشه رحم کوونکی بارک الله فیک الرحمن الرحیم دا دواړه د الله نومونه دي او دا مشتق دي د رحمت نه یعنی الله هغه ذات دی چې هغه د رحمت صفت لري رحم کوونکی دی الرحمن الرحیم خو دا رحمان چې دی که نه الرحمن په دې کې مبالغه ده ډېر رحم کوونکی سوال دا دی دوه سواله یې دلته چې په دې دوه کې فرق څه دی الرحمن الرحیم که ته عام مهربانه خاص مهربانه یا ډېر رحم کوونکی همیشه رحم کوونکی خو دواړو نومونو نه دا خبره اخیستی کېږي چې الله صفت لري د څه د رحمت او الله رحیم دی نو ګورې دا دواړه نومونه هلته یو ځای رالو او بیا په دې دواړو کې فرق څه دی نو یاد کا فرق بعضو علماو دا فرق ذکر کړی دی وی رحمان معنی دا چې رحم کوونکی په اسمانونو والا باندې او رحیم یعنی رحم کوونکی په ځمکه والا باندې چا دا ویلي دي وی الرحمن رحم کوونکی دی په ټولو مخلوقاتو باندې الرحیم خاص رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې او اکثر علماء دا فرق ذکر کړی یعنی الرحمن څه معنی ده عام مهربان په کافرو مهربان په زناور په څاروي په پیري په هر چا رحیم دی په مؤمنانو باندې او د په آخرت کې خاص دلیل په دې باندې والا
لکه قرآن کې الله سوی الرحمن على العرش استوى. رحمان په عرش د پاسه دی، رحمان ذات په عرش د پاسه، الله په عرش د پاسه. نو ګوره بل نوم ونوي چې الرحیم على العرش استوى یا الكريم على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. یعنی کم رب چې په عرش د پاسه دی او په دې ټولو مخلوقاتو د پاسه دی، هغه په دې ټولو مخلوقاتو مهربانه دی، په دې ټولو مهربانه دی. یعنی کافر د الله د مهربانۍ نه بیزاره کېدی شي؟ په کافر باندې الله څه مهرباني ده؟ صرف رزق ول ورکوي، رزق، صحت، دنیا، بچی، نور ډېر داسې نعمتونه دي، مهربانه پرې. او ولې دا مهرباني نه ده چې دا پیغمبران را لېږلي دي، دا کتابونه را لېږلي، دا خو کافر باندې مهرباني ده چې دی بچ شي د څه نه؟ بچ شي د جهنم. الرحیم خاص مهربانه په مؤمنانو باندې، وکانه بالمؤمنین رحیما، او الله دی په مؤمنانو باندې رحم کوونکی. دا مشهور فرق دی او اکثر علماء ذکر کوي. یو بل فرق دی بعض علماء ذکر کوي او دا هم ډیر یعنی په زړه باندې اثر کوي. هغه دا چې الرحمن معنی دا چې ډیر رحم کوونکی، ځکه چې رحمان کې مبالغه ده. الرحیم همیشه رحم کوونکی دی. او ځکه د دې دویم سوال جواب واله، که څوک دا وایي چې دا دواړه نومونه الله ولې یو ځای ذکر کړي دي، نو جواب یې دا دی که چېرته یو سړی الرحمن واوري چې الله رحم کوونکی دی، بیا ویرېږي چې دا رحمت د الله به ختم شي او پرې به شي، الله وایي الرحیم نه نه، د هغه رحمت همیشه دی. نو الله ډېر مهربانه دی او همیشه مهربانه دی. الرحمن معنی څه ده؟ ډېر مهربانه، ډېر رحم کوونکی. الرحیم همیشه رحم کوونکی. او دا درته ووایم تفصیل له پکې نظم، خو د کوم وخت نه چې ته پیدا شوې او د اوسه پورې او د مرګه پورې او بیا د مرګ نه بعد په دې یوه لحظه کې په یو سیکنډ کې ته د الله رحمت ته محتاج، او په موږ باندې په یو سیکنډ کې د الله رحمت دی. که اوس یې راته یاد کړم نو دا سلسله نه ختمېږي. فی الحال چې د الله په تا باندې کم رحم دی، اسلام یې در نصیب کړی، صحیح عقیده د توحید، د پیغمبر تابعداري، د دین زده کړه، د الله په کلام باندې پوهېده، روغ صحت، د شرک نه ساتلی، د بدعاتو خرافاتو نه ساتلی، بعضو له پکې ښځې ورکړي دي، بعضو له بچي ورکړي دي، نور نعمتونه چې کم ته مزدوري کې تا ته رزق میلاویږي، ستا له عزت درکړی دی، ته یې په پرده کې ساتلی، ستا بچي کامیاب کړي دي، ستا ښځې له روغ صحت ورکړی دی، ستا مور پلار له روغ صحت ورکړی، او بیا زه دې نه ختمېږي دا سلسله. دا صرف په دې سیکنډ کې درته وایم، دا صرف په دې سیکنډ کې چې دا خبره پکې روانه ده. نو کم ټیم دی چې یو سړی به دا وایي چې زه د الله د رحمت نه بې پروا شو، یو ټیم خو ښایه سبحان الله ټول دا وایي نه نه د الله نه به څوک بې پروا شي. عجیبه دا دی چې کم رب چې یعنی په موږ باندې دا بېشماره رحمتونه راوروي که نه، کم رب چې دا بېشماره رحمتونه راوروي، د هغه سره دا بس دشمني کوي او نافرماني کوي. لکه دی به د یو انسان د یو مخلوق خبر اوري د الله په نافرماني کې او د هغه ملګرتیا به کوي، حالانکه د هغه په ده باندې هېڅ احسان نه وي، خو د ده خبره اوري په مقابله د هغه چا کې چې هغه په ده باندې په هره لحظه کې احسان کوي. دا اوس عجیبه ذهن دی. او د الله رحمت څه بې ناشنا رحمت دی د الله. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې په نورو کتابونو کې شتي چې الله یو کتاب لیکلی دی، په دې کې تقدیر دی د ټول مخلوق. كتب كتابا وهو عنده فوق العرش،
او هغه کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې. هغه کتاب کې دا دي سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره ذکر کړې ده. کتاب کې خو ډېر څه دي خو کتاب کې یو خبره الله دا لیکلې ده چې زما رحمت غالب دی زما په غضب باندې. په کتاب کې یو خبره ده. یو بل حدیث ته پای کې دا چې الله سبحانه وتعالی دا رحمت سل حصې پیدا کړی دي. یوه حصې چې د دنیا ته راکوزه کړې ده او دغه یوه حصه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا مور چې د بچي سره محبت کوي، دا څاروی چې د خپل بچي سره محبت کوي او د ملګرو په منځ کې محبت او د رشته دارانو په منځ کې محبت، دا څومره محبتونه چې تاسو په دنیا کې نه دغه یوه برخه ده. د یو کم سل برخې الله ساتلي قیامت په ورځ به پرې رحمیږي په دې بندګانو باندې. نو د الله ناشنا رحم دی. الله ډېر رحم کوونکی دی او همیشه رحم کوونکی دی. او الله عام مهربان هم دی او خاص مهربان هم دی. بله فایده الرحمن دا د الله هغه نوم دی چې په الله پورې خاص دی. الرحمن دا الله هغه نوم دی چې په الله پورې څه دی؟ په الله پورې خاص دی. یعنی مخلوق ځان له دا نوم نشي اخوتی. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. الله وی که تاسو الله را بلئ او که رحمان را بلئ. دا رحمان د الله خاص نوم دی. او هیچ چا دپاره دا نوم یښودنه مناسب دی او نه چا یښودی دی. ها مسیلمة الکذاب ځان له یښودی و، اته به څه ویلی کېدو؟ رحمان الیمامه. رب العالمین ورته د ذلت داسې جامې ور واچولې که نه چې د قیامته پورې هغه یادېږي په مسیلمة الکذاب باندې. ځکه چې هغه دا جرأت کړی و چې د رحمان نوم یې ځان له یښودی، الله پرې دغه ذلت راوستو. نو رحمان نوم دا د الله خاص نوم دی. بعض نومونه ګوره داسې دي چې دا د الله نه علاوه بل څوک نشي یښودی، لکه الله، الرحمن، الخالق، الرازق، الجبار، المتکبر او نور داسې. خو بعض هغه دي چې هغه ته یو مخلوق دپاره هم یښودی شي. لکه الله بخپله د پیغمبر په باره کې وایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حالانکه دا رؤوف او رحیم دا د الله نوم دی. نو دا رحمت یو صفت دی چې دا د الله هم دی او دا په مخلوق کې هم کیدی شي. ها او دا یې ساتئ چې د الله د رحمت صفت د ځان لري، څنګه چې الله د شان پورې ښایي او د مخلوق هغه ځان لري. نو ته اوس دا چې پلانې ډېر رحیم دی، هېڅ خبره نه. او پلانې ډېر کریم دی، د الله نوم هم دی. خو بیا د الله کرم او د مخلوق کرم یو شان دی؟ نه دی. الغرض چې دا بعض نومونه الله پورې څه دي؟ خاص دي، او بعض داسې دي چې هغه مخلوق له هم مخلوق د پاره ته بیانولی شي. دا پښتانه چې اکثر د بلکې مولیان چې کله د عبدالرحمن یو صوفي شاعر تیر شوی د مخکې او ښه اشعار یې مشتي او بعضو اشعارو کې خطا شوی دی، ځکه چې څوک داسې نشي چې هره خبره یې د هغه صحیح د الله نه علاوه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه علاوه. نو ده تر هغه ځان ته هم رحمان وایي او د بعض د عوام خو ورته وایي، خو بعض ملیان ورته هم رحمان وایي، رحمان بابا. دا غلط دی دا نوم، عبدالرحمن به ورته وایي، ځکه چې دا رحمان د الله خاص نوم دی، دا مخلوق دپاره ته نشي یښودی. الحمد لله رب العالمين
طول د کمال صفتنا خاص اللہ لردی چی پالن کے د طول عالم دے الحمدللہ طول د کمال صفتنا خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالن کے د طول عالم دے الحمدللہ الحمد ګوره شروع د حمد نه وشو د الله حمد بیانېږي ټول د کمال صفتونه لله خاص د الله دپاره دي لن تعریف د حمد دا دی چې حمد څه ته وایي علماو ډېر تعریفونه کړي دي خو هغه اسان پکې دا دی ښایسته ثنا بیانول د تعظیم د لاسه د چا ښایسته ثنا بیانول د تعظیم د لاسه که څه نعمت یې د باندې کړی او که نه یاده کوي که څه نعمت یې د باندې کړی او که نه لکه دا به تاسو ته فایده ذکر کړو لکه اوس یو سړی وایي الحمدلله یو وایي الشکر لله خیال هم دی که نه تاسو زما سره که دی الحمدلله الشکر لله نو په دې دواړو کې به څه فرق وي یو حمد و یو شکر وي عام خو لکه دا ټکی چېرېږي چې الحمدلله مطلب د شکر ادا کړو یاده کوي دا خبره چې حمد ثنا بیانول ښایسته صفات ته چا بیانول لازم نه چې دا به د احسان په مقابله کې لکه طلب یو مثال درکم لکه اوس یو سړی دا وایي د یو کس صفت کوي چې دی ډېر تکړه شهسوار دی او ښایسته صفات وله بیانوي او دی داسې دی او دی دا دی دا اوس د هغه حمد بیانوي حمد ښایسته صفاتو بیانولو ته وایي ښه دی شهسوار د ده سره څه ښه کړي نه دي کړي ښه او چې کله دی دا وایي چې زه یعنی د پلاني صفت بیانوي ډېر سخي دی او هغه دا دی او هغه داسې دله یې قرضه ورکړې ده دا فرق دی په شکر او په حمد کې یعنی شکر کې ته د یو سړي ښایسته صفات بیانوي ولې تا سره احسان کړی حمد کې لازم نه دی چې تا سره احسان کړی دا فرق یاد کړئ دا فرق دی په الحمد او الشکر کې نو الحمدلله ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي ګوره اوس حمد د مخلوق کولی شي که نشي کولی شي نه نه تعظیم په تعظیم مطلب قدر ته چې د یو مخلوق صفت کې د قدر په نیت نشي کولی فرق څه دی د الله حمد بیانول او د مخلوق د دې ترجمه خو ما ته وکړه الحمدلله دې څه ترجمه ده الحمدلله ما څه ترجمه وکړه ما دې ترجمه نه ده کړې ما دې ترجمه نه ده کړې نه ټول د کمال صفتونه تاسو توجه زما طرف ته نشته تاسو چې توجه جواب دی پروت ټول د کمال صفتونه مخلوق د پاره کې دی نشي چې ټول د کمال صفتونه د هغه به چېرته یو صفت نوم یو صفت نیم به د کمالي خو داسې خو نشي کېدی چې موږ دا وایو چې دا پلانې ټول د کمال د صفتونو نه ډک دی نه په انسان کې ډېرې عیبونه دي کمزوری دی ګناهونه به دې کېږي نور څه فرق دا دی چې داسې ته نشي ویلی چې د یو مخلوق دپاره ټول د کمال صفتونه دي الحمدلله ټول د کمال صفتونه چا دپاره دي د الله دپاره دي دې ځکې بله فایده یاده کوي اصل کې دې ځکې دا خبره پټه ده قولو یعنی وایي الله مونږ ته ګوره
یو قسمه امر کوي، خو دا خبره پکې پټه ده چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، دلته پکې دا ټکی پټ دی، قولوا الحمد لله رب العالمین. تاسو په مخه د الله حمد بیانوئ. بله فایده دا ده، دلیل دی په دې باندې چې د الله دا ډېره خوښه ده چې څوک د هغه حمد بیان کړي، ځکه د قرآن ابتدا د دې ځینه وکړه. او حدیث کې راځي چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی او امام احمد دا حدیث راوړی، د هغه کس نوم و الاسود ابن سریع. هغه وی یا رسول الله ما بعض شعرونه لیکلی دي او جوړ کړي مې دي، په هغې کې حمدت بها ربي، د خپل رب حمدونه مې پکې بیان کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی اما ان ربک یحب الحمد، و یاد کوي دا خبره چې ستا رب ګوره دا ډېر خوښوي چې څوک دغه حمد بیان کړي. او امام نسائی دا روایت راوړی دی. نو د الله دا ډېره خوښه ده چې څوک دغه حمد بیان کړي. او ځکه یو روایت کې داسې راځي چې عمر بن خطاب په یو مجلس کې ناست نو علي بن ابي طالب ته وی لا اله الا الله وسبحان الله والله اکبر، دا خو موږ پیژنو، فما الحمد لله، د دې الحمد لله وضاحت راته وکړه. دا عمر بن خطاب تپوس کوي چا نه؟ علي بن ابي طالب نه. او پرې دواړو کې غوره څوک دی؟ عمر رضی الله عنه. دا بله فایده منځ منځ کې به د فایدې ذکر کوو چې کله داسې کېږي چې غوره د هغه چا نه علم زده کوي چې د ده نه غوره نه وي. او زمونږ د پښتنو کې چې بعض چې ګیره پرېږدي او یا په تبلیغ کې یو ګش دوه ولګوي که نه، دی به د چا په لاره راټینګ کړي بیا. او یا چې چېرته د یو شیخ درسونه واوري، یا سبحان الله یو بله خبره، یا چېرته د یو شیخ د موبایل نمبر ورسره دی هم نه راټینګېږي بیا. وی ما ته پلانې شیخ صاحب په واټساپ کې السلام علیکم رالیږي، ډېر دې زه یې پېژنم، هغوی د دې بعضو مولیانو سره رابطې دي، اوس په طرف هم نه ښکاري، نه په دغه کې په درسونو کې نه به بیانو، سهله مفتیان دي. لکه علم دې کوم ځای کړی دی؟ پلانې شیخ صاحب ما ته په واټساپ باندې وایي چې السلام علیکم، یعنې معنی ده چې زه هم د هغه د لیول یم، ځکه چې شیخ راته سلام رالیږي خو زه به څوک یم که نه، نو چې زه د هغه د لیول شو نو بیا په درسونو کې ناستې ته څه ضرورت دی؟ ما یو پیر پاکستان کې یو عالم ته دا خبره کړې مو، یو عامي کس سره په ټلیفون رابطه کوله، زما خوا کې ناست نو ډېر غټ صفت یې د هغه وکړو، نه جي تاسو داسې او نه جي تاسو داسې او تاسو کې الله ډېر خیر اچولی او تاسو داسې تاسو. نو ما ورته ویې على رسلک، لږ پاره شیخ صاحب ما لږ ګزاره کړې کړې خو وایي نه دې کې څه چل، ما چل دا و چې دغه مفتي صاحب اوس راټینګېږي نه، هغه صفت نیم ته وکړي دې دپاره چې جذبې ډېره شي، شوق یې ډېر شي. صحیح ده، خو اوس تلي کې هغه ته وایي تاسو دې تاسو نو ما دا کوم صفات چې تا بیان کړي چې بده کړي دا به د شیخانو کې ما نشته، دا کوم چې تا بده کې ور واچوي، نو مې لږه ګزاره. نو چې د شیخانو سره رابطه یا په ګش مش کې وګرځي راوګرځي، او یا د اردو یو دوه درې کتابونه ورسره په تاقچه کې پراته وي، دی به بیا ته راټینګ کړي او ده ته به ووایي چې راشه مسله ته زده کړه. اوس علي بن ابي طالب د عمر بن خطاب رضی الله عنهما نه غوره خو نه دی، عمر غوره دی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه. هغه ورته د الحمدلله یعنې اوس الحمدلله باندې هغه پوه دی عمر بن خطاب، چې عامه معنی خو ورته معلومه، یعنې څه رازونه څه خاص خبرې راته دې باره کې بیان کړې. نو علي بن ابي طالب ورته وی کلمة احبها الله تعالی لنفسه، دا الحمدلله یو داسې جمله ده که نه، یو داسې کلمه ده چې الله د ځان دپاره خوښه کړې ده. ورضیها لنفسه، او په دې د ځان دپاره په دې راضي دی چې خلک یې ووایي د هغه دپاره. واحب ان تقال، او الله دا خوښوي چې دا حمد دې په مخه وویلی شي. نو الله دا خوښوي
څومره چې تاسو د الله حمدونه وایئ نو دومره الله ستاسو اجر ډېروي. څومره چې محمد وایي نو ټول د کمال صفتونه د الله نه ثابت کړو، ټول د کمال صفتونه، یعنی یو صفت هم پاتې نه شو. الحمدلله. او ځکه علما وایي په دې الحمد کې الف لام چې دی د استغراق دپاره دی. استغراق معنی څه ده؟ یعنی د ښو صفاتو چې څومره اجناس دي او څومره ښه صفات دي هغه ټول دې پکې راوستو، یو صفت هم پاتې نه شو. څومره ښه صفات چې دي هغه د الله دپاره دي. ځکه ګوره په مشهورو اذکارو کې دا دي سبحان الله والحمدلله. الحمدلله کې تا د کمال صفتونه ټول ثابت کړو چا دپاره؟ د الله دپاره. سبحان الله کې دې څه چلو کو؟ د نقصان صفات تی ټول د الله نه نفي کړو. نو په دې دوو اذکارو کې هر سره جمع شو. الحمدلله څومره ښه صفات چې دي د کمال ټول الله لپاره. سبحان الله الله پاک دی د هر عیب او نقصان نه. یو بله فایده هم ذکر کړې وه، بیا به خبره اوږده شي. زما ګورې زه چې تاسو سره دلته ناست یم صرف تفسیر په درس کې نه، هر درس کې ډېرو ځایونو کې مې دا زړه تخني چې دلته دا بیان کړه، دلته دا بیان کړه، دلته دا، خو وخت مختصري او هره خبره چې کوې نو بیا خبره ډېره اوږدي. الحمدلله رب العالمین. رب رب ګوره دا الرب دا د الله نوم دی. مالک ته وایي رب، چا ته وایي؟ مالک ته، متصرف ته. متصرف څه معنی ده؟ تصرف کوونکی، یعنې هر څه د هغه په لاس کې. تربیت کوونکی، تربیت کوونکی. ښه په لغت کې په عربۍ کې دا سید ته وایي، سردار ته. او دا نوم د الله دا د الله دپاره دی. او که چېرته مخلوق لی ذکر کې نو په اضافت سره، څنګه لکه عرب وی رب البیت، مالک د کور. د یو انسان باره کې ته دې شي نشي ویلی چې دا رب دی، نه، دا صرف د الله دپاره دی. الله دی الرب. لکه دغه چې ووی د ابو طالب عبدالمطلب بارک الله فیک، انا رب الابل، زه د اوښانو څه یم؟ مالک یم. نو عرب دا وی رب الابل، رب البيت. دا ته ویلی شي رب، خو د څه رب دی ابو سره ذکر کوي، یعنی مالک د سره، خو مطلق داسې خو نشي ویلی چې دا پلانې رب دی، داسې ویلی شي؟ نشي ویلی. الله دی الرب، مالک دی، متصرف دی، باچا دی، تدبیر د هغه په لاس کې دی، نظام د هغه په لاس کې دی، او هغه تربیت کوونکی دی. الرب معنی یو دا دی چې الله څه کوي؟ تربیت کوي. د بعضو علماو له دا رای ده وایي دا اسم اعظم دی الرب. خو د دې دپاره به داسې کار وکړي چې هغه ما چې کوم درسونه کړي د الله ښایسته نومونه، ما ته ښکاري چې په اولني که په دویم درس کې ما تفصیلا دا خبره ذکر کړې ده چې د الله اسم اعظم کم یو دی، دا هلته معلوم کړي. ښه، الله تربیت کړی د دې مخلوقاتو که نه؟ تربیت کوونکی څوک دی؟ الله دی. او د الله سره اشنا تربیت ته چې دې مخلوق یې کړی دی. تربیت الله چې کړی په دوه قسمه دی. یو تربیت په معنی د دې مخلوق پیدایش، بیا دوی ته د ژوند د تیرولو طریقه ښووه، بیا دوی ته د ژوند تیرول اسانول. دا تربیت ټول چا کړی دی؟ الله. اوس مچۍ ته چا ښوولي دي چې ته دې ګلونو له ځه، دې له مه ځه، دې ځي له ځه، دې ځي له مه ځه، بیا دلته راځه، بیا دا کوه، بیا دغه کوه. دا تربیت ولې چا کړی؟ الله کړی. زما او ستا دا تربیت چا کړی د ژوند د تېرولو د طریقه؟ الله کړی. آدم علیه السلام چې کله راکوز شو ځمکې ته، څه ورته معلوم؟ هېڅ ورته نه ومعلوم. پېژندو یې هم نه چې رسېدی. الله ورته بیا د شیزونو نومونه وښوو، طریقې ورته وښوو چې آدم ته به ژوند داسې تېرې.
نو د انسانانو پیریانو زناور د هر شي تربیت کوونکی الله دی. هسې یو خبره به ته ذکر کړم، یعنې دا هم ډېره اوږده موضوع ده، صرف یو خبره چې د خپل رب سره محبت ډېر شي او د هغه تعظیم ستاسو زړونو کې ډېر شي. د الله د تربیت دې طریقې ته ګوره. د ماشوم د مور په خېټه کې اول نطفه قطره ده، بیا وینه، بیا د غوښې چم، او بیا دته شرمن واچولی شو او ډوکي او شکل وی الله ورکو، بیا د ماشوم دنیا ته راغی، دی اوس ورو ورو لویږي. که الله غوښتې نو دی په یو ځیم لویولی شو، که نه شي لویولی؟ نو ولې نه؟ دا اوس د الله هغه د تربیت کولو طریقه ده. اوس سوچ وکئ که چېرته یو ماشوم یو کس دی پیدا شو، ماشوم پیدا شو او دی مثال کې 2 کاله عمر دی او الله د ده هغه زړه او ذهن هغه یې غټ کو او د 40 کالو د سړي کو. سوچ ورته کوئ لکه نور بدن هغه شان دی، صرف څه غټ شو؟ اراده، ذهن، عقل، د زړه ارمانونه، امیدونه، هغه د چا عمر په شان شو؟ 40 کال. دا به مناسب نه وي، ځکه چې د ده په بدن کې دا طاقت نشته چې دغه کارونه وکړي کوم چې دی غواړي. نو دې ځکه اوس د ده ارمان څه دی چې په یې وس کې اسانه ده میلاوي ورته چې دی یو ټاپي وخوړی، د چنګم وخوړی، د ورانې وکړې، دی د مور غېږې له لاړې، دی ویده شوې، دی راپاڅېد. دا مناسب دی د جسم سره، د ده طاقت کې دا راځي. ها غټ بدن دی او عقل او ذهن او دا هر څه وړي کې پاتې شو، دا هم نه کېږي. او داسې تاسو بیماران به لیدلي دا بعض ماشومانان بیماران یې، نو دا ماشوم یي د 6 کالو د 10 ډاکټران وایي د ده ذهن اوس هم د 2 کالو د ماشوم دی که نه؟ اوس د الله دې تربیت ته ګوره، څه ناشنا تربیت کې مناسب وخت کې مناسب کار. موږ ته د بچو تربیت حواله شوې ده پوزې له راوستې او کله نه کله رانه هر څه ګډوډ کړي. رب العالمین د دې ټول عالم تربیت کوي، کل یوم هو فی شأن. هر ورځ الله په یو کار کې دی. سورة الرحمن کې تفسیري څه دی؟ یعنی هر وخت الله په یو کار کې دی. څوک مړ کوي، څوک ژوندی کوي، څوک غریب کوي، څوک مالداري، څوک په خندا کوي، څوک په جړا کوي، څوک روغوي، څوک بیماري. او هر وخت یعنې ته دنیا ته سوچ وکړه که نه، او صرف انسانان خو نه دي، پیریان دي، زناور دي، دا جمادات دي. سبحان الله، څه عظیم الشان رب دی. نو تربیت د الله چې د مخلوق لی کوي څه ناشنا تربیت دی. نو یو تربیت خدا دی، دویم روحاني تربیت هم الله کوي. روحاني تربیت څنګه دی؟ روحانیت پیژنې څه ته وایي؟ نو هغه څنګه تربیت کوي الله زموږ؟ نه نه، دی چې دین طرف ته الله زموږ څنګه تربیت کوي؟ روحانیت کې پیغمبران را لېږلي دي، کتابونه را لېږلي دي، علما یې هر وخت کې را پیدا کړي. دا هم الله زموږ تربیت کوي. د تربیت ګوره الله کوي، د الله شکر ادا کوئ. که تا ته نن مخې ته قرآن پروت دی که نه، او ته درس ته ناستې، نو شکر ادا که د هغه الله ستا د تربیت دپاره دا کتاب را لېږلی دی، ستا د تربیت دپاره بیا پیغمبر را لېږلی دی کتاب د وضاحت دپاره، بیا ستا د تربیت دپاره ستا په ژبه کې علما پیدا کړي چې تا ته بیان کړي. نو الله تربیت د مخلوق کوي، روحاني تربیت ولم کړی او پیدا کړي دي، ایجاد کړي دي، بیا دوی ته د ژوند د تېرولو طریقې ښولي. دا ټول تربیتونه الله کوي. رب العالمین، العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. موږ یې داسې ترجمه کوو،
عالمین دا جمع دا عالم دا او لن تعریف دا دیوالا كل موجود سوى الله دا اللہ نا علاوه چی سدی دیت عالم ویلکی پیریان انسانان گٹی ونی زناور ملائک دا طول عالم دے او اللہ دا دوی پالون کے دی خوز دلتے سوال دا رضی چی عالم خو یو دنو دا عالمین ولی ویلی جمع سیشی دا دا خو جمع دا که رب دیس خو ندی ویچی الحمدللہ رب العالمین ویلی دی عالم خو ندی ویلی دا جمع پا اعتبار دا دی راوڑی دا چی یو عالم دا پیریانو دی عالم دا انسانانو عالم دا سارو او دیسی پسی بیازا نو ذکر پا دی اعتبار سر جمع راوڑی دا نور لنڈ دا یاد کی چی دا اللہ نا علاوه چی سدی دا پا عالم کی رئیسی بلا فائدہ العالم دا عربی کی مشتق دا علامنا العلامة او علامة ستوی با عربی کی نخیتا علامة ستوی نخیتا مطلب دا دے چی دا عالم طول دا نخ دا دی دا چی دا دی یو خالق شتی پوشوی بے منگ طول چی للتا سمرا ناسیو منگ نخ دا سیو یعنی چی یو رب شتی چی منگی پیدا کری دلیل پی صدا و نخ صدا چی یو رب شتی دا مخلوقات نزک عالم ورتویلے کی الرحمن الرحیم لدی وضاحت مخی وشو کو ونشو وشو صرف یو خبر با ذکر کو سوال دادی چی الحمدللہ رب العالمین بیوی الرحمن الرحیم طول دا کمال صفتون دا اللہ دا پار دی چی اگر رب دے دا طول عالم یا پالون کے دا طول عالم دے الرحمن الرحیم عام مہربانا خاص مہربانا دیر رحم کون کے دے ہمیشہ رحم کون کے دے ولی دا دونو مونا بدری بسی رہو منگ سر پر روان درسونو کی وقت نہیں دار تزر وسنوے ما آگئی که زر تفسیرون توسطنی شم بینوے خود عام ورزو چی زمان کم دا تفسیر درسونی آگا وورے بھائی که منگا اکثر کوشش کو دا فائدہ بینو چی ولی دا اللہ دا نوم دل تراغے ولی دا دین مخ کی دانو ما ولی دین بعد داو نو دل تا فائدہ دا یادا کا کل چی دیسی ویلے شو الحمدللہ رب العالمین چی پالون کے دا طول عالم دے پس لکی یو قسم یہ رازی دا اللہ نے سڑے سی چی ویرے کی پالون کے دا طول عالم دے اوغت مخامخ کی دی اوغبت پوس کی او منگ سمر نافرمانیانی کری سمر گناونم کری دا دید پارا چی دا یر دی ختم شی لگا نو تا توی الرحمن الرحیم عام مہربانا و خاص رحم کون کے دے دی تو علماء وید ترہیب نباد ترہیب یری ورکولو توی نو داگی نبادی ترغیب راوڑو نو تا تا لگا یعنی امیدون دا تا چنا امید ساتا دا غربنا او قرآن کی دیر زینو کی دیسی شیوی لکا سورة الحجر کی اللہ سوئی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اے پیغمبر زمان دا بندگان پا دی پوہ کا چیز سے ما بخون کے مہربان ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ او دا دین مخبر کچی گورا زمان عذابم دردناک عذاب جی نو جون بسنگ تیرے امید او دا یری پا منس کی دا اللہ نبا یریگیم او دا اللہ نبا امیدونم ساتے صرف دا اللہ نبا امیدون ساتل دا دا گمراہی لارتا صرف دا اللہ نے یرید دا دا گمراہی لارتا دا دا خوارجو او تصوف والا مذہب دی او صرف دا اللہ نے امیدون ساتل دا دا مرجع و مذہب دی اللہ گرے کل سڑے پا معمولی خبر برانی سی
بعضو ته دقه ټکی د الله غفور رحیم د الله غفور منو منګ ولې هغه حدیث ته نه دی اورېدلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو تېرېدو وي په دوی باندې عذاب دی په هغه یو باندې عذاب ولې و چې د میچازو د څاڅکو نه یې ځان نه و ساتلی په دې هم ګوره الله عذاب ورکړي میچاز یې کړي وي دارې پرې لګېدلي وي الله ورله عذاب ورکړی چې الله یې رانیسي که نه کله په دې هم راونیسي ستا سره څه ګرنټي دی چې تا به نه رانیسي او دا دومره غټ ګناهونه دي کړي دي نو الله غفور رحیم هم دی اب بني اسرائیلو کې یو زیناکاره ښځه وه هغه سپی په خاورو کې پروت و خاورې یې څټلي د تندې د لاسه او هغې په موزه کې اوبه راواغستې هغه سپي له یې ورکړه الله دا کار دومره خوښ شو زیناکاره یې وبخښه غفور رحیم د کله نه کله ګوره په یو خبره دې وبخي خو اوس ده په دې مطمئن کېدی هغه سړی چې هغه ته دا یقیني پته وي چې الله ما د دې خبرې د لاسه بخي که نه نو تاسو کې چاته پته شتي نشته نو چې پته درته نشتي نو اوس د الله نه امیدونه هم ساته او د الله نه یېرېږه هم حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی مې جنت کې ولیدو ګرځېدو را ګرځېدو چې تپوس شو چې دی څنګه راغلی دی نو یو څانګه د ونې یو خاخ د ونې هغه په دې لاره باندې را پرېوتی او خلک یې تنګول دغه څانګه پرې کړې ده چې د خلکو د تکلیف نه ویلوي الله جنت ته بوځي کله دې شم کېږي خو دا خو اوس موږ ته پته نه شي چې کوم عمل د الله زمونږ خوښېږي او موږ د هغې د لاسه بخېږي ډډه خو نه شو لګولی نو موږ به د الله نه یېرېږو د الله نه امیدونه هم ساتو الحمدلله رب العالمین یره زړه کې راځي چې پالونکی د ټول عالم دی رب د ټول عالم دی معمولي رب خو نه دی هغه سره ملاقات غټه خبره ده هغه ته مخامخ کېده غټه خبره الرحمن الرحیم نو امیدونه ترې هم ساته او په دې باندې به اکتفا وکړو سبا به انشاءالله د مالک یوم الدین نه شروع کوو باذن الله سبحانه وتعالى اوس که څوک ملګری د استعاذې نه د الرحمن الرحیم پورې ترجمه اورول غواړي نو اورولی شي کله چا شوق یې د زده کولو او جذبه یې تا ته یاد دی ویې وایه په امداد د نوم د الله سره الرحمن چې عام مهربانه دی الرحیم او خاص مهربانه دی الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی بارک الله فیک بل څوک الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د کمال خاص رب العالمین خاص الله لري دي چې پالونکی د ټول عالم دی الرحمن الرحیم چې مهربان دی په مهرباني عام سره الرحیم چې مهربان دی په مهرباني خاص سره صحیح بل څوک کوئی وایي ډاډه خوشي ته چاته نه یاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه نیسم په الله سره د شیطان ورکړل شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام مهربانه خاص رحم کوونکی دی موږ دې کې یو دوه معنی ذکر کړی و هغه څه وه هغه چې ډېر مهربانه او همیشه رحم کوونکی همیشه بارک الله الحمدلله رب العالمین ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی الرحمن الرحیم چې ډېر رحم کوونکی او همیشه رحم کوونکی بارک الله بل څوک आवाज तेज कर شروع کوم په امداد د نوم د الله دبا نه دبا بسم الله کې دبا دې ته دبا د استعانت لپاره دی د الله نه مرسته غوښته یا د برکت لپاره نو څنګه شروع کوم په امداد د نوم د الله یا شروع کوم په برکت د نوم د الله
نو داسې به د ترجمه ډېره مناسبه لکه دغه د دې با هغه تذکره پکې وشي. بارک الله فیک. صحیح. چې رب د مخلوقاتو لدې ترجمه وکړه، رب دې بیا ووایي پالونکی. ته ووایه لږ ووایه دا دغه مات کړه دغه نو په امداد د نوم د الله. ټول د کمال. بل څوک؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خاص إمداد الله تعالى شروق الرحمن دين ربنا رحيم خاص كده. الحمد كل الكمال سبحانه لله خاص الله رضي رب العالمين في قانون كل عالم ده الرحمن شامل ربنا رحيم خاص بارك الله فيكم. ما پرون ته ورسته دا وایي چې استاذ ته ترجمه اورول او د استاذ نه اورېده دا دواړه جدا جدا خبرې دي او دا د شرف او د عزت موقع چې یو خو دا چې ما د استاذ نه سبق ویلی، یو دا چې ما اورولې د استاذ اورېدلی دی. دې دواړو کې فرق دی. یعنې دا که هغه تفسیر والا علما دي یا که هغه محدثین دي هغو ټولو به دا یو ګټه خبره ګڼله. وایي موږ وي استاذ ناست و خبره به یې کوله، وایي ما دا خبره کوله او پلانی استاذ و. دا د عزت خبره. بل دا چې دا خبره درته یقیني کوم او صحیح کوم ځکه چې په ټیم څوک و استاذ و، د دې لپاره به دا خبره کوم. نو دا کوم ملګري چې هسې یېرېږي دا غټ کار نه ته څه کارونه د دنیا لپاره تاسو نه کوئ. دا چې شروع کړي نو الله به ته اسانه کړي. الله دې موږ پوه کړي. سبب انشاءالله شروع کوو د مالکي یوم الدین نه. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.